کوو. ریکارډ وشروع شو. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د تیر درس په ادامه سره. پرون ورځ خو موږ تاسو پر دغه منیو باندې کار کړی، پر ویو منیو باندې نه، دا کمانډونه مو ویلي ورسره پوښتنو به راتېر شو ځکه چې کېدای شي ناوخته شي او کتلې به مې زه خاص مشکل به نه وي. داسې اوس سخت شی نه و پکښې کې. بیا به بله ورځ چې داود هم کتلې په یوه ورځ بیا پوښتنې وکړو. نو ویو منیو مو ویلې وه. د دې څخه وروسته موږ تاسو د ویو منیو څخه وروسته موږ تاسو دغه لرو الیویشن یا هم فرنټ ویو لرو. راځو پر الیویشن باندې کار کوو. راځو اول موږ تاسو هغه خپله زړه نقشه چې کار موږ باندې کړی دی هغه اوپن کوو. ښه دا خو هغه ستا کار دی. بل دغه نشته چې الکتریک پلان نه ولري. فاینل پروجیکټ دی یا زموږ دغه چې موږ کار کړی دی ما ډیلیټ کړله. ښه کړي دي اوس په کار دي. ښه راځو د دې څخه هم استفاده کولی شو. دا شیان به یې وارې ډیلیټ کړو. دا شیان زموږ په کار نه دي. یوازې زموږ تاسو دغه د مخ کیسه په کار ده. دا الکتریک پلان دی چې موږ کار باندې کړی دی. ښه او ویډیو وګوره، په هغه کې ډېر ساده او ډېر ښایسته تشریح شوی دی. ښه راځو د الیویشن دپاره یا فرنټ ویو دپاره موږ تاسو چې کار کوو، اول د هغه کښته منزل څخه کار اخلو. هغه منزل چې مثلا موږ تاسو شروع څخه کوو، موږ تاسو د مځکې څخه کار اخلو. د مځکې پر سر چې کوم منزل پروت دی د هغه څخه کار اخلو. نو موږ تاسو لومړی منزل چې دی هغه دا منزل دی که نه. د دې دپاره چې فرنټ ویو شروع کړو، الیویشن باندې کار شروع کړو، نو راځو کنسټرکشن لاین او یا هم موږ تاسو ری لرو که نه. ولا دا ده کنه ری ده. ری اخلو په دې ډول سره دا رقم کلیک وهم. دا یو شی چې موږ کې دا خو نو دې خواته لایټ نه دی، کښته خوا زما نه دی په کار. نو کنسټرکشن لاین څه کوم، راځم کاپي کوم یې پر دې ځای باندې کلیک وهم. مثلا در دا ځای نیسم، دلته یې ږدم، دلته یې ږدم، پر دې ځای باندې پر دې ځای و قایمې دي باندې دلته د دې خو نو دا رقم حساب دی. اوس د دې دغه دا به راځي واري کاپي کوم پر دا ځای د دې حساب دا رقم دی. اوس دا خو موږ تاسو که چیرې دا پلان ته وګورو، موږ د ټاپ د خوا ورته ګورو. یعنې که چیرې موږ دا تعمیر ولرو، دا پر دا مابینځ باندې کته کړو، نو موږ ته دا خونې داسې معلومېږي نه، دا ټاپ ویو. که چیرې زه اوس فرنټ ویو دا رقم دی، خو اوس داسې پر سر ولاړ دی که نه، داسې پروت دی. که زه چیرې دا خو زما د دې خوا ورته کتل، که زه اوس د دې خوا ورته وګورم دی څنګه معلومېږي. که زه راسم دته داسې دا خو د سر د خوا ورته، که پر دغه ځای باندې ودرېږم داسې ورته وګورم، نو ما ته چش معلومېږي، دا کلکینان معلومېږي، دا دروازه او دا شانه ته معلومېږي. نه د دې کلکینان هاخوا ته دا خو نو دا شی خو نو بیا زه نه وینم. نو په دې ډول سره موږ تاسو رالو له هر هغه شی چې معلومېږي د هغه څخه هم داسې لیکې کش کړلې. د دې څخه وروسته راځو پولي لاین ته به ولاړ شو. دی به سپین کلر واخلو، داسې به یو لاین کش کړو. هر ځای چې تاسو زړه وغواړي پر هغه ځای باندې مثلا تاسو دی شروع کولی شئ. صحیح شو. کله چې داسې کار وکړي، د دې څخه وروسته موږ تاسو راځو داسې فکر وکړي چې مثلا دا دغه دی د مځکې سطحه ده، په دغه ځای باندې تعمیر شروع کېږي. داسې دغه وکړو چې دلته مثلا یو 20 سانتي دغه ورکول شوی ده، کاشي نه، دا د یو کاشي د ډیزاین لپاره ورکول شوی ده. نو دا به افسیټ کړو د 0.2 په اندازه سره. دا به هغه د کاشي دغسې نه، تر څو پورې دیوال اوبه خراب نه کړي. کله چې موږ کور پرېولو دا دیوال اوبه خراب نه کړي، رنګ خو چې دی هغه بیا دیوال ژر خرابوي. نو دا شی د دې څخه وروسته موږ تاسو پر دغه ځای باندې کلکین لرو. نو ال به انټر کړو. دا رقم زه پر دغه ځای باندې کلکین جوړوم. نو کلکین نو خو باید دغه سره ټچ نه وي، د کاش سره 20 سانتي به دی ورڅخه لوړ کړو. نو 0.0 به دی ورڅخه لوړ کړو. دا به داسې کړو. هلته به راسو 80 سانتي به کلکین ورته ورکړو. یونټ خو سیټ دی دا دې ته. دغه صفحه ده چې موږ تاسو دلته د کار باندې کړې که نه، یونټ سیټ دی میټر باندې دی نه.
د دې څخه وروسته موږ اوس زیرخانه لرو. زیرخانه دلته موږ اته زینې پورته کړي، 1 2 3 4 5 6 7 اته زینې پورته کړي چې د هرې زینې هغه تکنیس چې دی هغه پنډوالی 15 سانتي و، نو دا 120 راغلی. اوس دغه زینې چې دي 120 لوړې دي او 180 کښته دي، ټوله څو راسي 300 راسي. نو موږ اوس اپسیټ اخلو د 2 منزل لپاره 1.2 په اندازه سره چې موږ اوس زیرخانې تر دغه ځایه پورې دي. صحیح دي؟ دا مو هغه کلکین جوړ کړي. اوس راځو دا کلکین اپسیټوو د 0.1 په اندازه سره زه دلته چوکاټ کوم. صحیح شو؟ د دې څخه وروسته زه لاین اخلم، دې خواته راځم 0.8 په اندازه سره دلته قیدوم، 0.1 په اندازه دلته پورته کوم او میرر به واخلو. دا به اسانه استفاده کړو. صحیح شو؟ دا خو دا شی شو. اوس راځو دا که چیرې دا چوکاټ په دا ځای کې خو نو دغه هم شته، څه شی بولو، هنداره هم شته او دغه هم شته، هغه دروازه چې خلاصېږي نه. نو راځو نن ورځ موږ تاسو پر فرنټ ویو باندې کار کوو یا نما باندې کار کوو. د نما لپاره موږ تاسو ول دغه ټاپ ویو دی، که چیرې موږ د لوړې د خوا ورته ګورو دا شی داسې معلومیږي. اوس که چیرې دغه شی ته زه دلته ودرېږم د دې خوا څخه داسې ورته ګورم نو ماته دا دروازه معلومیږي، دا کړکینان راته معلومیږي، دا کړکینه ته معلومیږي. د دې داخل کې بیا شی نه معلومیږي، بیا دا دیوال دی نه، دغه هیڅ شی نه ماته نه معلومیږي په داخل کې، ځکه زه مخامخ ته ګورم. لکه یو کور ته چې مخامخ ګورې دننه شی خو نو تا ته نه معلومیږي. نو د هغه لپاره چې اوس موږ راځو دغه فرنټ ویو جوړه کړو چې موږ مخامخ ته ګورو، د هغه لپاره موږ ری راواخیستله په ډرای منیو کې. د ری کمانډ مو راواخیستې، پر دا ځای مو کلیک کړئ، داسې مو جوړ کړئ. دا مثلا ری کمانډ دا خو نو موږ دې خواته لای تنایي دي. د هغسې هر ځای چې مثلا کونج راځي یا کلکین راځي هغه ځای باندې موږ دا ری چې کړله پیسټ مو کړله. دا چې مو کله پیسټ کړله بیا راغلل دلته مو یو لاین والی، دا موږ تاسو خپل ډاټوم یا د مځکې سطحه فرض کړله. د هغه څخه وروسته دلته موږ یو 60 سانتي اپسیټ واخیستئ چې موږ ول دغه به یو کوچنی د کاشي کوچنی 60 سانتي دغه ورکړو تر څو پرې هغه سرای چې پرېږدي هغه سرای دغه رنګ خراب نه شي. د دې څخه وروسته موږ تاسو دلته اته دانې زینې د مځکې سرلوړي درلودې چې هرې زینې تکنیس و 15 سانتي و چې 15 په اته کې ضرب کړئ 120 راغلي نه، 1.2 متره زموږ تاسو زینې لوړې دي او 1.8 متره کښته دي چې ټوله 3 متره راشي نه. نو اوس موږ راغلو اول مو د زینو څخه کار شروع کړو. پر دا ځای زه ورانو چې مخامخ مې ورته وکتل دا کلکین ماته معلوم شو. نو دا کلکین زه اوس هغه فرنټ ویو رسموم. د کلکین لپاره راغلو اول په دغه خط کې نه، په دا کلکین کې موږ ته ګورو دا خطونه دغه لپاره ورکړو چې موږ ته بیا زموږ تګلار راشي لار راشي. پر دا ځای مو یو لاین واخیستئ، پر دا ځای مو لاین واخیستئ، د هغه څخه وروسته په دغه ځای کې اوس موږ کلکین رسموو. نو 60 سانتي خو دغه د کاشي وې، 60 سانتي موږ نور لوړ کړي چې ښه دی د مځکې څخه لوړ شي هغه اوبه وشي ورته ونه رسېږي نه. د هغه څخه وروسته بیا 80 سانتي موږ کلکین ته هایټ ورکړئ. نو پر دا ځای باندې کلکین په دې ډول راغلی. اوس موږ دا کلکین 3 خانې جوړې کړي چې اوس پر دا ځای باندې پلي ورته ورکوو. راځو اپسیټ اخلو 0.05 په اندازه سره، دا به داسې اپسیټ کړو په دې ډول سره. صحیح دی؟ راځو اوس یې ریموو کړئ. اوس به دغه داخل کې هم کوم شیان دي دا به هم ټریم کړو. دا څو دا لاینونه خو نو نشته نه، دا لاین دا خو نو قلمه ده. کنټرول زید. صحیح شو؟ دا موږ تاسو کلکین جوړ کړئ. د دې څخه وروسته کلکین راتېرېږو موږ تاسو داسې دلته دغه ځای لرو، پر دغه ځای باندې دروازه لرو. که چیرې موږ دا دروازې ته وګورو دلته دروازه لرو. نو راځو په دا مابینځ کې موږ تاسو دروازه جوړو. راځو ایل اخلو 2.2 متره موږ تاسو دروازې ته هایټ ورکوو. دا پر یا دلته موږ تاسو د دروازې لپاره دا لاینونه نه جاکس کړي نه، د دروازه خو دلته یو کوچني دیوالونه لري. نو راځو ډرای منیو ته بیا به موږ تاسو ری راواخلو 2 دانې ریګانې، دا به بیا موږ تاسو کاپي کړو شي. تر داسې نقطې نیسو چې دا بلې نقطه کې مشابهت ولري. که چیرې زه دلته ونیسم په هغه ځای کې خو داسې ځای نشته نو زه راځم دا تر دا کونج نیسم، دلته راځم پر دا کونج باندې دا پیسټ کوم. صحیح شو؟ او اوس دا لاینونه ماته دا دي جوړ شو. اوس زه دروازه په دا ځای کې جوړوم ال 2.2 چې موږ تاسو دروازې هایټ ورکوو ځکه چې ډېر یو جګ کس چې هغه 3.9 متره نور نه جګېږي نه.
په دې حالت سره موږ 1.8 1.15 موږ ته هایټونه جګوالی دي او 2.2 متره هایټ کافي هایټ دی. دا چې موږ جوړ کړي د دې څخه وروسته بیا افسیټ اخلو 0.1 په اندازه سره چوکاټ ته جوړوو. دا خو دا شی شو. د دې څخه وروسته به راځو دا 2 پلهیي دروازه ده که نه، دا به بیا افسیټ کوو 0.05 په اندازه سره. دا شی مو جوړ کړي. د دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې دغه ته که چیرې د ځینې دروازو ته ګوره په سر باندې کلکین هم لري نه، نو زه به دلته د 0.8 په اندازه سره یو کلکین هم ورته ورکړم. دا به افسیټ کړو 0.1 په اندازه سره. راځو ایل به واخلو 0.05 په اندازه. اوس به دې ډیلیټ کړو، ټریم کمانډ اخلو. د هغه څخه نو وروسته دا ټوله داسې ټریموو. دا خو دا چوکاټ شو. په دې ډول سره داسې موږ یو دروازه جوړه کړه. کېدای شي چې ته مثلا یو بل ډیزاین ورکوونکی هم کولی شې. زه به راسم د ډیزاین لپاره به داسې د غوټه واخلم. صحیح دی، افسیټ وکړو 0.1 په اندازه سره. دا به کاپي کړو. دا مثلا یو دروازه شوه. صحیح دی، دروازه مو جوړه کړله. د دې څخه وروسته ښه دا دروازه خو نو لوړه ده، دا باید لږ ښکته وای، بیخي پر دغه ځای باندې وای. نو دا دروازه ټوله سلیکټوو. دا لاینونه به ډیلیټ کړو. دا به موف کړو تر دا نقطې ونیسو تر دغه ځایه پورې. دلته خو نقاشي نشته نه. دا به ټریم کړو. صحیح شو. دا زموږ تاسو دروازه شوله، 2 پلهیي دروازه شوله. دلته خو نو موږ تاسو سره دغه دپاره لاین درلودی، د اول منزل دپاره. دا بیا وروسته ډیلیټوو. دا لاین اوس چې ورک نه شو دا داسې ډیلیټوو. دا شی جوړ شو. اوس که چیرې موږ تاسو دلته وګورو بیا دا کلکینان وینو. نو راځو دا کلکینان چې جوړوو پر دغه ځای باندې کلکینان دي نه. دا راځو داسې به یو شیپ جوړ کړو. دا به افسیټ کړو 0.1 په اندازه. دا مثلا یو کلکین شو. راځو یو افسیټ به واخلو د 0.15 په اندازه سره بهر خواته. ښه، نو اوس به نور راشو. دا به کاپي کړو تر دا نقطې به یې ونیسو. پر دا ځای یې کېږدو. صحیح شو. اوس که چیرې دلته وګورو نور بالا شی نه وینو، بیا دیوال دی. نو دا زموږ تاسو اول منزل و پوره شو. د دې څخه وروسته بیا افسیټ 3 متره اخلو، ځکه چې اول منزل 3 متره هایټ لري. افسیټ اخلو د 3 متره په اندازه سره. دا شی به 3 متره نور افسیټ کړو. ښه، راځو دوهم منزل ته. دوهم منزل هم په همدې ډول سره جوړ دی. دلته ساده دیوال لرو، پر دا ځای باندې شی نه لرو. دلته خو نو داسې یو دغه لرو، شکل لرو. دا به زه داسې پورته کړم. ښه، 3 متره شو. 2.5. ښه، دا به ټریم کړو. 3 متره خو زموږ ته دوم منزل شو. دا اضافي چیز دی چې ورموکړي. دا دغه شی دی چې موږ ته مثلا بام ته پورته کېږو، پر بام باندې بامبوټۍ موږ ته لرو نه. دا د بام لپاره دغه کېږي. دا بیا هغه ځای دی چې ورته ورموکړي. ښه، نو راځو دغه 3 منزل ته، 2 منزل ته. په 2 منزل کې خو نور دا کلکینان پر هغه ډول دي. یو موږ تاسو دغه کارنر کلکین چې دی دا اضافي لرو.
نو د جې دپاره چې موږ دا غواړو پر هغه ځای باندې اپلای کړو نو بیا راځو ری اخلو داسې به یو لاین واخلو پر دا ځای به بل لاین داسې واخلو او اوس به دا کاپي کړو تر داسې نقطې به یې ونیسو چې دا بل سره یو شي تر دا کونج مې ونیوئ دلته مې پیسټ کړي پر دا ځای باندې موږ اوس کارنر کلکین لرو او پر دغه ځای باندې موږ اوس نور دوه کلکینان لرو سیري راځو ال اخلو 50 سانتي مثلا دا یو کلکین دی دا اوس کېدای شي دلته دا 80 سانتي هایټ کړي زه راځم 50 سانتي هایټ کوم د خونې د فرش څخه 50 سانتي زه دی لوړوم 0.5 کلیک کوم دا زه په دې ډول سره دلته دغه کوم بل کلکین خو موږ نه لرو دلته نشته نو تر دغه ځای پورې دا زه څه به کوم داسې بندوم صحیح شو اوس راځو پر دا ځای باندې کارنر کلکین جوړوو راځو ال به واخلو ال د پوزیلاین به واخلو کنټرول زید پوزیلاین اخلو دا به افسیټ کړو د 0.1 په اندازه سره دا خوا مې ولې نه کړه پره دا په دې خاطر چې دا کارنر کلکین دی نه معلومیږي نه نو راځو ال اخلو 0.5 په اندازه سره چې دا مثلا یو پله ده 0.1 په اندازه سره دا به دلته پورته کړو د دې څخه وروسته به راسو افسیټ 0.05 په اندازه سره دا پله مو ورته جوړه کړله صحیح شو دا زموږ اوس کارنر کلکین شو ټریم به پکښې کې وکړو دا شی نو ټریم دا په دې خاطر چې دلته معنا دا خپله چې شته کوچني ټوټل نو ټریم کېدی نه نو رالو نو دا شي ته د دې څخه وروسته راځو دلته یو کلکین جوړوو هغه بیا کاپي کوو پر دا نور باندې اپلای کوو صحیح دی نو دا به بیا افسیټ کړو د 0.1 په اندازه سره ال به واخلو 0.6 په اندازه سره ته به خانه ورته ورکړو 0.1 صحیح شو اوس که زه چیرې افسیټ کوم نو دغه شی ګرده افسیټېږي د دې دپاره زه اسانه راځم بل ریکټینګل اخلم پر دا ځای باندې وم هغه بیا زه افسیټوم 0.05 په اندازه سره دا شی مې داسې افسیټ صحیح شو دا هغه زما کلکین جوړ شو دا نو بالا به تاسو پر اړه لري چې هر ډول زینداره کلکین جوړوئ ساده کلکین جوړوئ زه د کار اسانۍ لپاره ساده کلکینان جوړوم نه ډېر دغه کوم یې نه مغله کوم یې نه افسیټ اخلم د 0.1 په اندازه سره ښه دا کلکین خو دا دې نور جوړ شو د دې دپاره اوس راځو دا کلکین کاپي کوو پر دا نورو باندې یې ږدو دا اضافي شی چې شته چې زه هر وارې افسیټ کړم ورته وارې کړم که چېرې دا د ډیزاین لپاره ورکول کېږي اوس لکه دغه چوکاټ نه دی چې موږ ورته ګورو او یا هم که چېرې موږ کلکینان ولرو د کلکین په شاوخوا باندې داسې یو 10 سانتي قدر یو بل رنګ باندې داسې یو د غورته چوکاټ ورکول شوی وي د ډیزاین لپاره ورکول شوی دا شی ما د هغه په خاطر افسیټ کړي نو دا کلکین به سلیکټ کړو کاپي اوس به دی راسو تر دا نقطې به یې ونیسو دلته به یې پیسټ کړو او دلته به یې پیسټ کړو دا اوس موږ اوس فرنټ ویو د دې څخه وروسته راځو پر دغه ځای باندې هم موږ اوس یو غټ کلکین ورته ورکوو مثلا دا که چیرې پر دا ځای داسې بند کړو دلته به ال انټر کړو 0.2 په اندازه سره د دې څخه به اوس موږ اوس کلکین وروسته جوړ کړو راځم ال اخلم 0.2 په اندازه سره 0.3 په اندازه 0.4 یو کلکین مو واخیستی 0.5 دا به دلته بند کړو بیا 0.5 بیا 0.5 دا مو جوړ کړو اوس که وګورو دا خوا ډېره فاصله لري دا خوا لږ فاصله لري نو د دې دپاره موږ اوس به داسې دا ونیسو کنټرول به ونیسو د ریکیز په واسطه سره به دی منځته راوړو صحیح شو او اوس راځو افسیټ اخلو 0.1 په اندازه سره ښه دا چې موږ داسې ریکټینګل جوړ کړی دی بیا به ډېر ساړی کنټرول زیډ اوس به راسو افسیټ 0.1 په اندازه
راځو ال په انټر کو دې خواته 0.15 سره افسیټ 0.1 اوس به دا شی کاپي کو د جې ځای تر جې ځای 0.2 نو زه کله دې کاپي کوم دا رقم یې نیسم بیا راځم دا ورته داسې کوم نور داسې جې په خاطر چې دی زه مابینځ ته راولم نو زه کنټرول سره نیسم دې څخه کوم داسې مابینځ ته راولم اندازې خو نو زه اوس دقیق کار نه کوم که چیرې بیا دقیق کار کوې هغه بیا څه کولی سې اندازې ورته ورکولی سې خو زه اوس دې په دقت سره نه ځم نو په دې خاطر اندازې نه ورته ورکوم نه راځو دا شی مو کاپي کړئ خو دا نورو باندې هم دغه رقم راوکړو تر دا کونج یې نیسو دې باندې داسې وکړو صحیح دي راځو ټریم اخلو صحیح شو دا زموږ توس کلکین شو ښه دی بیخي دې دغه سره ټچ نه راغی بیا به داسې وکړو دا دغه به داسې وکړو ال به انټر کړو 0.3 باندې دا داسې کړو څو دې په دغه کې راشي ښه دا خو دا شی سو د دې څخه وروسته اوس مثلا موږ راځو دلته چې شروع کړو کټاره ورته ورکوو دی به زه داسې پورته کړم صفر دغه 1.5 په اندازه سره مثلا زه دلته کټاره ورکوم نه دا خو سو دا شی ټریم به واخلو اضافي خطونه به ایسته کړو اوس رالو دا ځای ته نور خو نو داسې خاص شی نشته پکښې کې یو دغه ځایو کې دغه ټریم پکار دی ښه دی به دلته ټریم کړو راځو دا لاینونه به نور ایسته کړو ایل به واخلو کلکیناو ته بیخي دغه سره ټچ راغلی د جې ځای سره ټچ راغلی دا دونه نه وایي چې دا خو اوس بیخي دغه راغلی چې لوړ راغلی چې نه دا 3 متر څخه لوړ راغلی چې دې دپاره چې دوی موږ یو څه راکښته کړو موږ یو کمانډ د سټریچ په نامه ویلو زه به دا هایټ کړم کله چې داسې لاین کلیک کړو هر شی چې کلیک کړو رایټ کلیک ورباندې ووهو راځو ایزولیټ ته راځو هغه هایډ آبجیکټ صحیح شو دا شی موږ څه هایټ کړي راځو سټریچ ته ایس مې کلیک کړئ زه راځم داسې کلیک کوم د دې ځای پورې اوس به زه داسې دی کښته کړم 0.5 په اندازه سره صحیح شو دا خو راغلو د دې ځای ته دلته اوس بیرته هغه شی هغه لاین موږ اوس دغه کوو بیرته راځو رایټ کلیک ووهو ایزولیټ ته راځو او اینډ ایزولیټ آبجیکټ کوو ښه بل شی موږ اوس پر دغه ځای باندې دغه لاین درلودی دغه کلکین درلودی دغه لاین دغه ځای باید موږ اوس ته معلوم وي یو خپله دغه ځای دی او بل هم دغه ځای دی راځو ډرا منیو ته پرې به واخلو دی به کاپي کړو دا ولې دغه کړو دا بیا وروسته راځو خبره وکړو نو راځو یو لاین به واخلو لاین دا به پر داسې دغه سره باندې کړو دا به نور ایسته کړو ښه دا خو دا شی سو راځو ټریم اخلو دا لاینونه به ایسته کړو سره دا ما زموږ د منزل د جلاوالي لپاره کړی و دا لاین نور زموږ اوس نه دي پکار صحیح دي
د دې څخه وروسته دا لاین چې دی دا لاین مهم نه دی پکار ته موږ اوس که غواړو پیک دلته پر دا ځای باندې دوه منزل کې یو پیک استعمال کړو نو دا موږ اوس ابسټوو د 0.15 په اندازه سره دا به داسې واخلو ابسټ وکړو ښه دا سو دا شی نو اوس راځو هیچ رنګونه ورباندې کاروو ښه دا به داسې پورته کړو راځو ال کمانډ واخلو 0.2 دلته د 0.5 دا شی چې مو جوړ کړي نو اوس راځو ته به یو لاین واخلو تر څو پورې موږ دغه مځکه معلومه کړو هیچ کمانډ اخلو د دې څخه وروسته به هیچ ته ولاړ شو دی به داسې یو رنګ ورته واخلو چې تختې ته ورته شکل ولري نه مثلا داسې یو رنګ ورته وکیږو ښه دی پیټرن ولاړ دی دا به سولیډ کړو صحیح شو راځو بیا هیچ اخلو رنګ یې ورته تغییروو تر څو پورې چې هغه دغه پکښې کې معلومه شي دا پله پکښې کې معلومه شي د دې څخه وروسته مثلا د هندارې په شکل سره یو شی موږ سلیکټوو دا و کلکین د دې څخه وروسته راځو د هغه کلکین پر نورو باندې اپلای کوو هیچ اخلو ورته موږ سمیچ پراپرټي ویلې وه یو سورس دا به زه سلیکټ کړم پر دا ځای به زه راسم دغه کلکینانو ته به ټولې هندارې ورته ورکړم راځو بیا هیچ ته سورس انتخاب ورته دی به سلیکټ کړو کوم کلکین دا خو نو کارنر کلکین دی که چیرې موږ دلته تاسو راز دا نقشې ته وګورو دا کارنر کلکین دی نه په دې خاطر مثلا دلته دا هنداره ده نو دلته بیا پر دا کارنر باندې دغه نشته پوه شوې په دې خاطر مې دغه کړي ښه دا سو دا شی د دې څخه به وروسته راسو بیا د پراپرټیز سورس واخلو دا رنګ به سلیکټ کړو دی داسې په داسې کې چې موږ څه کوو باید دا ټوله باونډري دا لاین شاوخوا معلوم شي بل وارې چې نو معلوم نه بل شی به هیچ کوي نو دا شی موږ دا رقم هیچ کوو دا سو دا شی د دې څخه وروسته دروازې داخل ته به هم یو رنګ ورته ورکړو ښه ورسره وایسي دا سو دغه دا شی د دې څخه وروسته راځو نور رنګونه ورته اپلای کړو هیچ اخلو دلته به راسو پیټرن ته پیټرن کې به پیټرن مثلا دا زه داسې د خښت په څېر یو هیچ جوړ کوم نه سکیل یې ډېر غټ دی 0.05 به یې کړو
اوس بیا ډېر کوچنی شو. اوس تقریبا سم سرنګونه مې ورته واړول. دا به ورته تور کړو. دوی دا داسې یو رنګ ورته انتقال کړو چې خښتې ته ورته شکل ولري. داسې یې رنګېږم. ښه دا خو د دغه شو. دې څخه وروسته موږ اوس راځو دلته که چېرې دغه ولرو کټاره ولرو په کټارو کې موږ اوس کالمان کاروو تر څو پرې دې دا دیوال ښه بوند وخوري. که چېرې موږ استنادي دیوال جوړوو هم ورڅ کالمان ورکوو نه تر څو پرې دې هلته ښه بوند وخوري. نو زه مثلا راځم دلته یو کالم جوړوم. دې خواته به داسې یو ډیزاین ورته ورکړو. صفر اعشاریه یو باندې اعشاریه دوه. دا مثلا یو کالم دی. دا به زه کاپي کوم. دا شی به واري ګروپ کړو. راځو کاپي. د کاپي څخه وروسته موږ اوس د یو تر دا نقطې چې ونیسو دلته موږ ارې کمانډ درلودی نه. اوس څو دانې دغه غواړو زه ورته وایم چې 10 دانې راته راکړه. او اوس ته کولی شئ چې دا 10 دانې په خپله خوښ سره دلته څه شي کړئ ورته اډجسټ کړئ. په دې ډول سره یو دانه په دا مابینځ کې راغلی دی دا موږ اوس ډیلیټولی شو. او دی چې دلته راغلی دی دا به موږ اوس د هغه دلته راغلی دې ځای. د دې څخه وروسته به ټریم واخلو. دا به صحیح سکو. صحیح شو. او اوس راځو هیچ بیا رنګونو ته کاروو. solid دلته به داسې یو رنګ کاروو چې ښه معلوم شي. more color. دا خو نو اوس یو ساده دیوال دی. موږ اوس کولی شو چې ته ارک ته ورته دیوال هم ورته جوړ کړو نه. ځینې دیوالونه که تاسې لیدلي داسې یو څه دغه شکلونه هم لري. داسې شکلونه هم لري. دیوالونه نه وي پورته په دې ډول سره وي. صحیح شو. په دې ډول سره جوړ شوي. نو دغه شی که غواړو پر دا نور باندې اپلای کړو دا به راسو کاپي وکړو. دا رقم کو دا سودا شي دا یو طرف ته ورته یو طرف ته پریښو. نو اوس راځو بیا هیچ اخلو. رنګونو تور کوو. نو ښه. دا سودا شی اوس راځو پر دغه ځای باندې موږ اوس دغه درلودله کاشي مو درلوده. یو دغه سټایلونه هم راته دا مو تور کړي. راځو هیچ اخلو. داسې یو رنګ اخلو چې په دې کې مثلا ښه معلوم شي. راځو هیچ اخلو. پر دا ځای موږ اوس ویل که چېرې یو پیک ولرو نه د پیک لپاره بیا راځو یو دغه ورته سلیکټوو. راځو زه د پیټرن واخلم. پیټرن له دې څخه وروسته به راشو.
مثلا په دا ځای د سنګکاري دغه ورکوي د کاشي دغه ورکوي هر څه چې تورکو هغه بیا راځو دلته پر دا ځای مثلا موږ سپیک ورکوئ ته کولی شئ دا پیک دلته بل هم داسې ورته جوړ کړې نه 0.2 اندازه سره دا خو دا شی اوس دا پاتې شو راځو هیچ اخلو زه لپاره چې ښه سره ورک نه شم راوس پر دا به یو ریکټینګل داسې راتاو کړو چې دی بیا ورڅخه ووځو اوس دا دوه ساحو ترمنځ فرق ولري دې ځای ته خو موږ معلومیږي راته معلومیږي نه اوس که چیرې موږ ته دا ځای ته وګورو دا ځای رامخته دی دا ځای شاته دی نه د دغه مخ شاته معلومولو لپاره موږ ته څه وکړو د دې رنګونه ورته تغییرول اوس که پر دا ځای باندې موږ ته دا هیچ به یو وایي دغه سپریټ کړو پر دا ځای باندې بیا موږ ته باید داسې څه دغه ورته ورکړو توپیر ورته ورکړو اوس به دا هیچ ډیلیټ کړو یو بل لاین به واخلو دا اوس موږ ته فرنټ ویو دا خو نو هغه پیک دی چې دی څه شوی دی وتلی دی نو راځو دی به اوس کنټرول پی دلته به ایرپورټ اکاونټ انتخاب کړو
دا به وینډو کو که چیرې موږ څه درخت یو ټوټي شکل درلودی پر دا ځای ورته درولي وی بیا نور هم ښه خوند کوي خو هغه شکلونه زما سره څه معنی چې راوړي هغه بیا ورځ زه درته درکړم صحیح دي داسې نه وایه چې شام وعدې چې ډېرې کړي دي او شی چې نه معلومېږي انشاءالله راوړلی ها ښه دا یې elevation دا زموږ څه فرنټ ویو شو دا تعمیر چې موږ کار وړاندې کوو د دې د خیره به دغه د رقم شکل سره دغه ولري صحیح دي دا خو هماغه یو هیچ دغه سوی دي دلته وتلی دي یا هیچ ته وتلی دي لاک دې دا تالا کړی دي